غواړم چې یو وار کور ته ولاړه شم. له ډاکټر صاحب سره یې لاس ورکړو او د فواد له شونډو یې لنډه خولګۍ واخیسته او ولاړله. ډاکټر صاحب او فواد په کور کې یوازې پاتې شول. هر ماښام او سهار به دوی سره لیدل. 2-3 شپې وروسته ډاکټر صاحب په خپله کوټه کې په تخت کې پروت و. نیمه شپه وه. ډاکټر صاحب د یو کتاب د یو څو مخو د لوستو نه وروسته ګروپ ګل کړی و، خو ویده لا نه و چې د فواد غږ یې واورېد. هغه په خپله کوټه کې په تلیفون کې غږېدو. د ډاکټر صاحب توجه ور واوښته. د یو څو خبرو نه وروسته ډاکټر صاحب پوه شو چې فواد له ساندرا سره غږېږي. لږ وروسته د فواد غږ لږ اوچت او احساساتي شو. ګوره اوس خو دا دی له خپلې مور سره دې خبرې هم وکړې، خو څه لازمي خبره خو نه ده چې ته هلته ټوله اونۍ تېره کړې. همدا سبا ته حرکت وکړه او بیرته راشه. ګوره ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ نه دا هیڅ مهمه نه ده چې ته هلته پاتې شې. ګوره که جولي پاتې کېږي هغه د هغې کار دی، دا تا پورې هیڅ ارتباط نه لري. د فواد لا د ساندرا سره خبرې روانې وې چې د ډاکټر صاحب سترګې پټې شوې او ویده شو. بیا 1-2 ځله ډاکټر صاحب متوجه شو چې فواد به له ساندرا سره په تلیفون کې خبرې کولې او هغې ته به یې ویلي چې ژر کور ته راشي. خو ساندرا چې د څومره مودې لپاره تللې وه هماغومره موده یې تېره کړه او بیا بیرته راغله. یوه د یکشنبې شپه فواد له ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړه: کاکا څه فکر کوي چې نن شپه یو چیرې ولاړ شو چکر ووهو؟ ډاکټر صاحب پوهېدو چې د یکشنبې په شپه ځوانان هلکان او نجونې بهر د نڅا او مستۍ لپاره وتل. نه فواد جانه، داسې وکړه چې ته د ساندرا سره ولاړ شه. زه غواړم چې یو څه ولیکم. زه به په کور کې پاتې شم. ساندرا یو سور کمیس واغوست چې لمنه یې له زنګنونو نه خورا پورته وه او لوړ تور بوټان یې په پښو کړل. فواد هم سپین پتلون او تور کمیس واغوست. دواړه ولاړل. ډاکټر صاحب یو څو شېبې د تلویزیون سیل وکړ او بیا پاڅېد، خپلې کوټې ته ولاړ. په خپل تخت کې کېناست او د یو کتاب په لوستو یې پیل وکړ. بیا یې لږ وروسته یوه کتابچه راواخیستله او کوم څه یې لیکل. کله به یې څه ولیکل او کله به یې څه ولوستل. 2-3 واره پخلي ځای ته ولاړ او ځان ته یې کافي جوړه کړه. کله به یې له کوڅې نه د موزیک لوړ غږ واورېد چې د تېرېدونکو موټرو له منځ نه به راغی، او کله به یې د ځوانانو هلکانو او نجونو د خنداګانو مدهوشه غږونه واورېدل. مهال ډېر په چټکۍ تېرېدو، خو ډاکټر صاحب پرې هیڅ پوهېدلی هم نه و. د سهار نږدې 2 بجې وې چې ډاکټر صاحب په چوکۍ کېناست او سګرټ یې بل کړ. قلم او کتابچه یې څنګ ته د میز پر سر کېښودل او څنګ ته یې ورته د تودې کافي یو ګیلاس چې له سر نه یې تفت پورته کېدو کېښود او خپله بیا په داسې سوچ کې غرق شو لکه په ذهن کې یې چې کوم شعر جوړو. 1-2 وار ټیټ شو او په کاغذ یې څه ولیکل او بیا به په سوچونو کې ورک شو. ښکته په کوڅه کې جوړه او ډلې ځوانان له پارټیو نه بیرته خپلو کورونو ته را روان وو. ټول خمارو، مستو، په فکري لحاظ له دې نړۍ څخه ډېر لرې ښکارېدل. د دوی لوبو او مستۍ د ډاکټر صاحب پام ځان ته راواړو او هغې ته یې خپله د محصلي دوره په جرمني کې ورپه یاد کړه. د خنداګانو په شور کې یې یو آشنا غږ تر غوږ شو. ساندرا یې ولیده چې بوټان یې ویستي، په لاسونو کې یې پورته نیولي او کومه سندره په لوړ غږ ووایي او بیا وخاندي. فواد هم د ساندرا هومره خمار و. د ساندرا په اوږو یې لاسونه ایښي وو او شاته یې داسې را روان و چې سر یې د مځکې په لور ځوړند او د ساندرا له سندرې سره به یې خوځوو. ډاکټر صاحب چې دا صحنه ولیده مسکی شو او هغوی ته ځیر شو. هغوی په دې توګه د کور لاندې پورې راغلل او بیا یې یو بل په غېږ کې داسې ټینګ ونیول لکه له څو کلونو وروسته چې یې سره لیدلي وي.
ډاکټر صاحب د کړکۍ له څنګ نه پاڅېد او په خپل ځای کې پرېوت. لږ وروسته د کور دروازه پرانیستل شوه او د پښو قدمونه کور ته راننوتل. ساندرا او فواد سره پوسپوسکې کولې چې ډاکټر صاحب له خوبه راویښ نشي. بیا یو څو شپې او یو څو ورځې تېرې شوې او د ډاکټر صاحب بکسونه وتړل شول او د فواد سره په موټر کې د بالتیمور هوایي ډګر په لور روان شو. فواد له ډاکټر صاحب څخه وپوښتل: کاکا، زه نه پوهېږم چې موږ وکولی شو چې ستا په ښه توګه مېلمستیا وکړو او که نه، خو خدای دې وکړي چې زموږ سره مو مهال ښه تېر شوی وي. لږ چوپ شو او بیا یې شروع وکړه: د ساندرا خوی لږ عجیب او غریب غوندې دی. که څه هم ډېره ښه نجلۍ ده، خو بیا هم ځینې وخت داسې کارونه کوي چې د یو چا زړه ورته تنګ شي، خو بیا ډېره مینه ناکه او مهربانه هم ده. تاسې خو پوهېږئ چې زه څه وایم. ډاکټر صاحب وخندل. معشوقې ټولې یو ډول وي. ډېر نازونه به یې ګالې، له ډېر صبر او تحمل نه به کار اخلي چې د مینې له خوند نه یې خوند پورته کړي. کاکا جانه، داسې ښکاري لکه چې تاسې هم مینه کړې ده. زه اوس هم مین یم. فواد ډاکټر صاحب ته وکتل. د هغه څېره جدي وه. هوکې، زه اوس هم مین یم او زما معشوقه هم پر ما راز راز نازونه او نخرې کوي. ځوروي مې او صبر او انتظار ته مې اړ باسي. زه یې هم انتظار باسم او بیا راځي هغه شیبه د وصال چې هغه ما ته د خپل مینې غېږ لکه د بحر هسې پرانیسي او زه یې هم تل ته کوز شم. فواد همداراز حیران ډاکټر صاحب ته کتل چې ډاکټر صاحب یو وار بیا په خندا شو. هوکې، معشوقې ټولې یو ډول دي. هر څوک چې وي او هر څه چې وي، فواد جانه، زما معشوقه شاعري ده.